سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. له ابي عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسلام پر پنځو بناو ستنو ولاړ دی. د دې خبرې ګواهي ورکول چې له الله جل جلاله پرته بل د عبادت وړ نشته. محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله استازی او رسول دی. فبالله كم تستطب القروح. د لمانځه ادا کول، د زکات ورکول، د حج کول او د رمضان میاشتې روژې نیول. وقد كان بالسقم دهرا طريق، تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر